बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन د दې جمعات کې چې دا کم محراب لګېدلی نو اکثر کو تاسو وګورئ دا په ځینې جوماتونو کې لږ وي، ځینو کې ډېر وي، خو ما دا سوچ وکړ چې د دې حقیقت څه دی. ناظرین چې د دې حقیقت ما معلوم کړ نو ما وی چې پښتانه روړم د دې نه خبر شي چې د محراب حقیقت څه دی. د دې علماو په کلیپونو باندې زه ستاسو علم کې اضافه کول غواړم. نو راځئ چې مونږه مخکې د منیر شاکر صاحب نه واورو چې هغه په دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. محراب د حرب ځای ته وایي، د جنگ ځای ته. کم ځای کې چې جنگ کیږي، ته جنگ چې کوي جهاد ته لاړ شي، څه شي کې کینې؟ مورچه کې کینې. څه شي کې کینې؟ دقې مورچې ته محراب وایي. اوس د محراب نوم راتلو په دې سوړي کې خدای شو، بس اوس به د چا پلان ته وخوځئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جمعات کې په خپل وخت کې دا سوړه نه وه، دا خو وروستو جوړې شوي دي، ځکه چې 1400 کاله دا شی وچلېده. اوس منیر شاکر ایجابۍ مې لیوانی شوه په تور ژمي باتینګړ غواړي. هغه خبره ولې هغې مورچې نه کافر سره جنګ کیږي، د عبادت ځای نه شیطان سره جنگ کیږي. نو هر د عبادت ځای ته محراب وي. محراب حرب کی جگہ، جنگ کی جگہ، کم ځای کې چې ته کینې عبادت کوې دغه د حرب ځای دی. کور کې ښځو ځان له ځای جوړ کړي، مسله راوړي ومقه ځای کې اچوي، دا د هغې د جنگ ځای دی. دې ځای نه په شیطان باندې دی میزایل هټ کوي. مسلمان دقسې ناپوهه مجاهد دی. څه چل دی؟ زه محراب کې ناست یم، شیطان سره جګړه کوم. جی کم میزایل در سره دی؟ سبحان الله. 1400 کاله په دې خبرو محنتونه شوي. او که څوک وایي چې د 1400 کالو خلق څنګه په غلطه باندې متحد شول، په دې خبره ځان پوه کې. دا نه ده چې ټول عمر خلقو یوه خبره، نه، اولې صدۍ کې ګړبړ جوړ کا. ته اوس زه مجتهد یم؟ نه یم. زه ملائکه یم؟ زه پیغمبر یم؟ زه څه داسې ډېره پاکه هستي یم؟ یو شی هم نه یم. خو د دې صدۍ والا خلک د ما سره صرف دومره کار وکړي چې یو څو کسان د ما ومني چې زه دا یم. ودې وایي چې دی العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله د ډېره پاکه هستي ده، دا پیغمبر دی او دا ملائکه ده او دا پلان. بس صرف د دوی دل نوخاسته گپ کې دی ولیکي. رتلون کې 1 کروڑ کاله به جنګونه بیا پې خل کوي. خل به وایي علماو ده، دا وخت علماو لیکلي، څه ګپ خبره. بیا به خل جنګونه پې کوي که نه؟ بیا به څوک ما د دې ملایکې او د دې پاکوالي سیټ نه راکوز کي، ستا پلار مې والله که بیا راکوز کي. بس صرف په اول وخت کې د لیکلو ضرورت. په دروغو یې ولیکه، ګپ شپ سره یې ولیکه، خیر دی، خو ولیکه چې مفتي منیر شاکر ما لیده چې بره نه راکوز شي. شنې جامې اغوستې وې. بیا خو ته وایه چې دی د مور نه پیدا دی، تا سره خو دې څوک ومني؟ کله هم چې د محراب نوم راشي دا سوړه رہی، حالانکې دا سوړه محراب نه دی، بس دا جوړ شوی دی. نو ناظرین راځئ چې دې باره کې کار منیر احمد څه وایي. یہ جو موجودہ جو شکل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ محراب کی جو آج شکل ہے مساجد میں یہ نہیں تھی. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ محراب کی یہ موجودہ صورت بنائی ہے تاکہ امام جب کھڑا ہو تو امام ہر طرف سے محفوظ ہو کر کھڑا ہو، اسے کسی قسم کے دشمن کا خطرہ نہ ہو. یہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. جو محراب کی موجودہ شکل آج ہمارے ہاں ہر مسجد کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہر مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے. راځئ چې اوس مولانا خاشم الدین نه واورو چې دې څه وایي. تو سن 88 ہجری سے پہلے کی جو مسجدیں ہوتی تھیں ان مسجدوں میں محراب کی علامت نہیں ہوتی تھی، محراب بنا ہوا نہیں ہوتا تھا.
آقا کریم کی مسجد میں بھی نہیں تھی. اس کے علاوہ بھی دیگر مسجدیں 88 ہجری تک چونکہ بن چکی تھی، تو جہاں پر بھی مسجد 88 ہجری سے پہلے بنی ہوئی تھی وہ مسجدوں میں محراب کی علامت نہیں تھی. سب سے افضل مسجد حرام اس سے اب تک خالی ہے. یہ بہت لطف کی بات ہے کہ مسجد حرام میں ابھی بھی محراب نہیں بنا ہے. جی نہیں، محراب کی علامت نہیں ہے مسجد حرام میں. کعبہ شریف میں مسجد حرام میں جو ہے وہ جو محراب کی علامت ہوتی ہے وہ ابھی بھی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات، آقا کی ظاہری حیات، خلفائے راشدین، امیر معاویہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں مسجد نبوی میں صورت محراب نہیں تھی. محراب کی جو صورت ابھی دکھ رہی ہے یہ ان دنوں بھی نہیں تھی، بلکہ ولید بن عبد الملک مروانی نے اپنے دور عمارت میں محراب بنایا. ولید بن عبد الملک مروانی نے اپنی دور عمارت یعنی دور حکومت میں انہوں نے محراب بنایا تھا. کیسے بنا، مزید تفصیل آپ سنیں. سب سے پہلے محراب اور کنگرے بنانے والے حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ عمر ابن عبد العزیز نے بنوائے تھے. ابھی آپ نے سنا کہ ولید بن عبد الملک مروانی نے اپنے حکومت میں بنایا، تو اب یاد رکھیے گا کہ ولید بن عبد الملک مروانی کے دور میں مدینہ پاک کا جو گورنر تھے وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز تھے. اور عمر ابن عبد العزیز نے اپنی گورنری میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں محراب کی تعمیر کرایا. اسی کی دوسری فصل میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور خلفائے راشدین کے دور میں محراب نہ تھا، حتیٰ کہ عمارت ولید بن عبد الملک میں عمر ابن عبد العزیز نے بنوایا. راځئ چې اوس موږ د علامه محمد اسماعیل نه واورو چې دې باره کې دې څه وایي. وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ساتھ یہ کعبے کا تعین کروا دیا تو پتہ یہ چلا کہ محراب جو ہوتے ہیں یہ مساجد میں کعبے کا تعین کرنے کے لیے ہے. پتہ چل جائے اب اگر محراب نہیں، پہلے مساجد میں ایسے محراب نہیں ہوتے تھے، ایسے گنبد نما جو محراب ہیں یہ مسجدوں سے تھوڑے سے باہر نکلے ہوتے ہیں محراب، یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ عبد الملک کے حکم سے مدینہ کے گورنر متعین ہوئے نا، تو تب مدینہ میں مساجد کی تعمیرات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، اس کی سمت کیا ہے، قبلہ کی سمت کو متعین کیا جائے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. تو پھر اس وقت صحابہ کرام کی جو پرانی مساجد تھیں ان کو دیکھ کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ محراب اس طرح سے تعمیر کروائے کہ باہر سے آنے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ خانہ خدا، خانہ کعبہ، بیت اللہ اس طرف ہے تو اس طرف کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے. ناظرین راځئ چې اوس د مفتی سعید خان نه واورو چې دې باره کې دې څه وایي. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسلام نے مسجد کے لیے کوئی شکل وضع نہیں کی. اور چند چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں. سب سے پہلے ابو البقاء نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے کعبۃ اللہ کے بالکل مقابلے میں ایک کمان بنا دی تھی، ایک قوس بنا دی تھی، ایک محراب کی طرح کی شکل بنا دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تھا کہ یہ قبلہ ہے. جیسے کوئی اسکیچ کر دے، محراب جو گہرا ہوتا ہے امام وہ نہیں، ایسے ہی بس کر دیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد نو رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کی طرف. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے پہلا پتھر بیت اللہ کی سمت میں رکھا. اب جو سائنٹسٹ اور جو تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 ڈگری کا فرق بیت اللہ میں اور مسجد نبوی کے محراب میں، اور یہی ہماری دلیل. ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قبلہ ایسے ہے نا 45 ڈگری، اور 45 ڈگری ادھر ادھر ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، کیونکہ ایک علامت ہے سب کا ایک علامت پہ جمع ہو جانا اور بس. باقاعدہ محراب جو اب آپ دیکھتے ہیں یہ یہودیوں کے ہاں ہوتے تھے، وہ اس طرح عبادت کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. وہاں سے مسلمانوں میں آئے، اور سب سے پہلے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی چیزیں
عام طور پہ ہو جاتی ہیں۔ حیات طیبہ میں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ ہے جو آپ نے سنا، بیت اللہ کا مسجد نبوی میں قبلے کا تعین کرنا۔ یہ جو قبلہ رخ اب جیسے یہ محراب بنا ہوا ہے، یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں وفاء الوفا میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع کروایا۔ ناظرین، د علماء دا خبرې تاسو واورېدې، نو دا د جومات د محراب باره کې چې دا محراب کله نه جوړ شوی دی او د دې حقیقت څه دی، هغه ما ستاسو خدمت کې پیش کړ۔ انشاءاللہ بیا به ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم۔ الله هم خوشحال آباد لره۔ السلام علیکم۔